اے مؤمنانو تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له میندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. کومو خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي.